15 کلن اکبر د خپل ورور د واده د توکو د اخیستلو لپاره د کوټې چوړي ګلۍ ته راغلی دی. وایي چې اوس د واده سامان اخیستل ډیر ګران کار ګرځېدلی دی. لوی سبب یې دا دی د پخوا په پرتله باندې توکي ډیر ګران سوي دي. هم له دې کبله اوس ګڼ شمېر خلک له مشکل سره مخامخ دي. بازار ته راغلی د شاپینګ په دوران کې شاپینګ کوو، لیکن دلته ګراني ته چې وګورې په خپل بیرته څوک چې کم دی هغه یې وس ولګوي په وجه د دې باندې چې ګراني دومره مهال شوله چې که د 1 لک روپۍ یوریج راخس د واده سامان لپاره هغه په 2 لک روپۍ باندې متبادل شو. نو په دې وجه باندې سړي ته هر هغه واده چې کم دی هغه ډېر مشکل شولی څوک د واده سامان اخلي. اسامه بیا په کوټه ښار کې د ناویانو جامې پلوري. وایي چې اوس خلک ډېرې کمې جوړې اخلي او ګران بیه جامې نه اخلي. فرق یې دا لوېدلی چې مطلب مخکې چې برایډل سوټ به واسي 600 سوټ به واسي نه مطلب 15,000 پورې 20,000 پورې به واسي نه. اوس دوی کوشش دا کوي چې مطلب دی دا خو د یوې ورځې شی دی نه دوی هغه نورمل واخلي مطلب د هغه سره چې بیا کم سوټان مطلب دا نورمل چې دا بوتیک سوټان چې کم دی مطلب هغه باد کې مې استعمالوي چې هغه به 10-12 واسونه. اوس دی دا کوشش کوي چې مطلب کم ضرورت سامان دی بس هغه اخلي. صابر خان هم د واده د سونې د اخیستلو لپاره راغلی دی. دی د کوټ ښار پر پرنټ سړک باندې د زرګر په دکان کې امیل، والي او ګوت کې اخلي. سونا خو ډېر په خواري اخیستل کېږي خو دونه زیات سونا نه د لک روپۍ زیات سونا نه ورکوو نو چې توله په 1,60,000 سره خو نو بیا چیرې ورکوی شي چې دا شیان هغه شیان راچوي دا واده سړی د غریب سړی 2 لک 8 لک باندې واده ورسره سي سونې سره. شکیل احمد د کوټې د سراپا اسوسییشن مشر دی. د دوی کورنۍ له تیرو 80 کلو څخه د کوټ ښار په لیاقت بازار کې د سونې کاروبار کوي. وایي چې په تیر یوه کال کې د سونې بیه نیم په نیمه زیاته سوې ده. خپله اوس دا ټایم ډېر کوشش کوو چې خپل په رینج کې کار وکړو ولې چې آی دین د دې ریټ باندې کېږي ډېر زیات نقصانونه کېږي. په دې کې داسې زرګران دي چې هغه سره دا فیډ سره فیډ څخه خداحافظ وکړي چې ولې سونه ورځ پر زیاته کېږي. شکیل احمد دا خبره هم کوي چې اوس جعلي زیور هم پلورل کېږي. موږ په تیزاب هم چل کوو داسې سونه چې موږ ته شک وي داسې کړۍ راشي د هغه کې به موږ کټینګ ولو کاټې کوو بیا ګور دی دننه دوی پیتر خو نه دي هغه کړي مګر سونې کې ډېر دوکهبازي راځي ډېر زیاته راځي. نو پہچان یې دا دی چې موږ خپله د زرګرۍ په حساب پہچان لرو نو لازم موږ هم کله کله دوکه وکړو. دا نه دی چې موږ داسې پوره یو چې موږ دوکه نه کوو موږ هم دوکه کوو. عادي خلک وایي چې د موجوده ګرانۍ له سببه څخه د واده توکي اخیستل او بیلابیل دودونه پوره کول د غریب خلکو لپاره ډیر ګران کار ګرځېدلی دی چې یو شمېر خلک د کلو کلو له پور سره مخامخ کوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.